بسم الله الرحمن الرحیم. نن وایو چې څنګه کولای شو هایبرنیټ اپشن په وینډوز 8 کې راوړو، یعنی پاور مینیو کې دا هایبرنیټ اپشن څنګه راوړو. ډیفالت کې تاسو ګورئ هایبرنیټ موږ سره دلته نه وي، که تاسو چمس بار ته لاړ شئ وینډو سی چې هم چمس بار راځي، په دې کې سیټینګ ته ځو. سیټینګ کې موږ پاور باندې کلیک کوو، نو ګورئ سلیپ شته، شټ ډاون شته او ریسټارټ شته، خو هایبرنیټ اپشن دلته نشته دی. په دې ځای کې هایبرنیټ اپشن څنګه راوړو؟ دې لپاره به تاسو راشئ دغه بیټري آیکن چې دی په دې به کلیک کړئ او دې کې به تاسو مور پاور اپشن باندې کلیک کړئ. دې کې به راشئ تاسو دا درې لینکس دي موږ سره ریکوایرډ ا پاسورډ ان ویک اپ دی او بل دا دی او دا درې وانه هر یو باندې چې تاسو کلیک کړئ یو خبره ده، بس په یو باندې کلیک کړئ داسې. اوس راشئ چینج سیټینګز دیټ آر کرنټلی ان اویلیبل، خو دلته به تاسو سره تاسو به د ایډمنسټریټر اکاونټ نه لاګین نسئ، که ایډمن نه لاګین ناستئ تاسو دا کار نشئ کولی. نو په دې زه کلیک کوم، که چې کله په دې کلیک ګورئ دلته هایبرنیټ شته موږ سره، دې ته به ټیک مارک ولګوئ او دا به سیف چینجز ووایي. اوس راشئ تاسو چمس بار ته سیټینګ ته او سیټینګ کې تاسو والئ پاور هایبرنیټ دلته راغلی دی. دوباره تاسو لرې کول غواړئ نو هماغه طریقه ده، بیټري باندې به کلیک کړئ، مور پاور اپشن به واخلئ او دې کې به راشئ تاسو ریکوایرډ ا پاسورډ ان ویک اپ په دې به کلیک کړئ. ګورئ دا ډیسیبل دی، کار نه کوي، کله انیبل کېږي چې کله تاسو په دغه لینک باندې کلیک کړئ چینج سیټینګز دیټ آر کرنټلی ان اویلیبل، په دې به کلیک کړئ او را به شي دې نه به ټیک مارک لري، که سلیپ لرې کوئ سلیپ نه ټیک مارک لرې کوئ. سیف چینجز ووایي. اوس ګورئ چمس بار ته راشئ، په دې کې به موږ سره هایبرنیټ له منځه واپس تللی وي.